ما ستاسو مخکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زبان یو فرموده پیش کړه. هغه حکایت د رب العالمین څه کوي. رب کائنات وایي کم کسانان چې زما په خاطر محبت سره کوي او زما په خاطر مینه سره کوي، هغه کسانان زما په جلال او په عظمت کې دي او د دوی د پاره منابر دي چې کله د قیامت ورځ راسي دوی به پر منبرو باندې ناست، داسې منابر به وي من نور، د نور ډک منابر وي. یغبطهم النبیون والشهداء. سبحان الله. هغه کسانان چې د الله په خاطر محبت کوي، الفت کوي، مینه کوي، یو پر بل باندې رحم کوي، هغو ته په ورځ د قیامت رب العالمین منبرونه د نور ورکوي او داسې ځای کې بیایي چې هغه مکان او هغه مرتبې ته به شهدا چې په شهادت رسېدلي وي او انبیا به ورته غبطه کوي. غبطه دا معنی چې کاش کې داسې لوړ مقام ما ته رب راکړی وی. څومره عظیم مقام دی چې سړی خپل محبت راکانتلوړ کړي او د الله په خاطر یې د یو چا سره وګرځي. سړی خپل وسیله رحمي او دا ټول نظم د خپل انسانیت راکانتلوړ کړي او د خپل ورکړه راکړه د الله په خاطر وګوري، انسان به ایمان څومره کامل سي، د انسان د ایمان قوت به څومره ډېر سي او په انسان کې به د ایماندارۍ محبت څومره ډېر سي او انسان به څومره کامل او با ادب انسان جوړ سي. بل روایت کې راځي رحمت للعالمین فرمایي په ورځ د قیامت به هغه کسانان چې د خدای په خاطر محبت سره کوي، د خدای په خاطر مینه سره کوي، هغه کسانان به په ورځ د قیامت د عرش معلا سایه ته ولاړ وي او دا به هغه ورځ وي چې بغیر د عرش معلا تر سایه تېره بله سایه به نه وي. او بیا په دغه روایت کې وایي چې انبیا او شهدا به ورته غبطه کوي. او بل روایت کې حضرت ابي درداء رضی الله تعالی عنہ راوي دی افضل ایمان دا دی، افضل کمال دا دی چې ستا محبت او بغض د الله په خاطر وي. د زمانې د نیک عالم سره چې محبت دی، د استاد سره چې محبت دی، مینه د خدای الله په خاطر ده. خو د یو فاسق فاجر د بېدینه سړي سره دی بیا بغض دی د الله په خاطر دی، تا چې تاوان نه دی رسولی، دا د ایمان د کمال ذریعه ده. یو فقیه لیکلی دی چې په خپلو کې محبت، یو انسان د بل انسان سره د خدای په خاطر محبت، یو انسان د بل انسان سره د خدای په خاطر باندې ورتګ، مال مصرفول، وخت مصرفول، او یو انسان د بل انسان سره د خدای په خاطر مجلس کول، څومره عظیم کمال دی. د ابو داود شریف حدیث دی رب کائنات وایي ثابت دی زما محبت هغه چاته چې زما په خاطر محبت کوي، چې زما په خاطر زیارت ته ورځي، یو د بل زیارت و ملاقات ته زما په خاطر ورځي، بل مقصد نه لري، او زما په خاطر یو د بل مجلس ته سره حاضریږي، بل مقصد په مابین کې نه وي. رب کائنات وایي زما محبت دې انسان ته ثابت دی. زما عزیزانو ولله الحمد، زموږ استاسې مینه، زموږ استاسې اخلاص، زموږ استاسې د راشه درشه، زموږ استاسې تګلاره او دا منهج او دا طریقه پر دې بنا ده ولله الحمد چې خالص د الله په خاطر مو محبت دی، خالص د الله د دین په خاطر موږ ستاسو سره خپل د وس موافق خواري کاږو او خالص د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په خاطر باندې د هغه سنت طریقې او د هغه د سنت طریقو متابعت د دې وجیو طالبین د دیو شایقین د دیو د دې خواته تاسو ته ترغیب درکوو د الله په خاطر باندې. رب العالمین دې زموږ ستاسې محبت د خپل رضا دپاره وګرځوي.